ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیلارګه کوو د کابینې هغه وزیرانو چې په دې وروستیو کې له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې وې نن ماسپښین د ولسمشر غني په حضور کې د لوړې مراسم ترځای کړل. رحمت الله نبیل د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي د افغان سیاسونو یوه اشتباه دا وه چې طالبانو سره په مسکو کې ملاقات وکړ. دغه راز نبیل ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې هر وخت له طالبانو ملاتړ کړی. محمد یونس قانوني ویلي سوله باید د شخصي ګټو ښکار نشي. دغه راز هغه وایي که د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې د ولس دویم انتخاب به له هېواده دفاع وي. حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ایران له ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان سره کتلي. په دغه کتنه کې طاهریان ایران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. سکاټ میلر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سرحدونو او قبایلو پخواني وزیر ګل اغا شیرزي پوښتنې ته ورغلی. شیرزی له څو ورځو راهیسې د زړه حملې له امله د باګرام په روغتون کې بستر دی. کابل د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ په ګډون د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسېدونکو د جمهوریت په ملاتړ لاریون وکړ او له مسؤلینو څخه د موقت حکومت په تړاو د وضاحت غوښتنه هم وکړه. کانګرس د امریکا کانګرس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. د امریکا کانګرس کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د بایډن له حکومته غوښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان وځنډوي. کندوز له 2 لسیزو ځنډ وروسته د کندوز پنځړ د غوړیو فابریکې په ازمایښتي ډول فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه کې 15 پای ماشینونه نصب شوي چې په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو او هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا لري. او وروستی خبر دا دی چې د ملي امنیت شورا وایي د نظامي شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ناسته شوې. د ملي امنیت شورا زیاتوي په دې ناسته کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب واده وکړه چې د نظامي شهیدانو د کورنیو د زیاتوالي کچې ته په کتلو به د هغوی په خپلو ولایتونو کې د اوسېدو ځایونه جوړ شي. په هر حال د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.